د حکومت سیاسي مخالفین اسلام آباد ته تللي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د حکومت سیاسي مخالفین اسلام آباد ته د افغان سولې په تړاو کنفرانس کې د ګډون په موخه تللي دي. دغه ناستې ته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، محمد محقق، کریم خلیلي، محمد حنیف اتمر، محمد اسماعیل خان او یو شمېر نور افغان سیاستوال دعوت شوي وو. د پاکستان له طرفه په دې ناسته کې د دې هیواد پخواني پوځي افسران، سفیران، د پارلمان وکیلان او یو شمېر سیاسون ګډون ولري. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه چې هغوی رد کړی او ګډون یې پکې نه دی کړی. ګڼ شمېر افغانان د دوی تګ د افغانستان په خیر نه بولي او داسې یو چاته د سولې لپاره ورتګ چې کلونه استخباراتو د افغانانو وینې توی کړي او لا یې هم تږي دي او په افغانستان کې په جګړې ټینګار لري، له هغوی مرسته غوښتل او په هغوی باور کول یو لوی حماقت ګڼي. خو دوی چیرته د افغانانو له غمه مړه دي؟ دوی خو خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي. که له یوې خوا جمهور رئیس غني پاکستان تر فشار لاندې راوستی او تقریبا مجبور کړی دی چې له خپل دوه مخې سیاسته لاس واخلي، خو پاکستان بیا په هڅه کې دی چې ګوندې د خپلو لاسپوڅو په واسطه یو څه تخریب وکړي او ولسمشر پاکستان ته په سفر کې له ځینو فشارونو لاندې راولي او له سرو کرښو یې تیر کړي. دې غونډې ته ګلبدین حکمتیار هم تللی. هغه تر دې وړاندې د مسکو په غونډو کې ګډون نه و کړی، خو کله چې خپل بادار وغوښت له ټولو مخکې حاضر شو. دا کوم کسان چې تللي هغه کسان دي چې په کابل کې د افغانانو ترمنځ د سولې مشورتي جرګه تحریم کړه، خو د پاکستان، مسکو او د نورو استخباراتو غونډو ته بیا خوشحاله وي او ګډون پکې کوي. دغه عکس چې ګورئ دغه عکس د ډاکټر نجیب د وخت عکس ده. اوس هماغه شان کیسې بیا روانې دي. نور نو په دوی باور کول ښایي یو لوی حماقت وي. نور نو خوښه د افغانانو په لاس کې ده. تاسو د دغه کنفرانس په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله